خدو په خدای مې د قسمې مزې شوې هغه خدای کرا پاسې دی کنه هغه پخوانو زمانو خدو نو دا وایي چې دا کمې مرغې مراوستري کورونو ته صرف چنگا چونگا کوي چنگا چونگا چنگا چونگا چنگا چونگا نور د 2 پیسو خدای نه دي او نخرې هغه دي چې توبه وباسه یقین په خدای وکړه دلې به ماتولې تنور به چېچو دلې به ماتولې په ترخص به ماتولې هر کور کې به ترخص پرته وه او دلې به ماتولې او تنور به بلاو او هر کور کې به تنور نو په محله کې به یو 2 تنور راټولې ښځې به هغوی کرتلې او تنور به یې غرغنډه که په هغې به یې ډوډۍ پخولې او دا پترې به یې بلولې پترې او ټانټې به یې بلولې په دې کورونو کې دننه به نغري په هغې به یې بلولې ګیر چاپېره به ورته ناست و دا لوګي به یې په دا سپېمو کې تلل او راتلل دا مخونه به یې تک تور به او دا وږي ټکول دا نه دي وږي به یې ټکول په غټو غټو لرګو باندې اترېشلې کم ځای وې مونږ به په خپله هلکان د جومات نه بوتلله او هر چا سره به کور کې د وږو د ټکولو هغه لرګۍ به پروت دا غټې غټې کوته کې به پرتې وې دا به یې ځان سره واخېسته ټوله شپه به شنې چای به یې وله پخولې او هغه وږي به یې ټکول او بیا به یې دانې دغه کولې او لونه به و غوبلې به وې غوبلې هغې کې به یې وېشلې پخولې او هغه نرۍ ډوډۍ به یې پخولې په سوچو خوړو کې ښځې به غریبانانې قتل کړې ټوله شپه به یې وږي راجول ښځې به برباد شوې څانګې به یې په خپله ماتولې ښځو به دا په خدای یقین وکړه جومات کې ناست یم په سر د پاسه به یې تختې ښودې وه غټه تخته او د هغې د پاسه به جامې پرتې وې او لاس کې به یې سوباړې او بالټې به ورسره په بل لاس کې و د کندې نه به را روانې وې کور ته به تلې دا ډزار به خته او جامې به یې وینځلې او په بورقو به یې اوبه ایستلې او کورونه کچو چړقوګانې او جاروګانې به یې والې راشه که نه اوس وایي نه دا چولټ دي که نه ده دې ته به ماچس بلې هغه چوله واله چې هغه تو کې او ټک نارې کې او بله شي واشنګ مشین او دا نه دا واشنګ مشین ټیک نه دی دا خو صرف انزل کوي ماله داسې واشنګ مشین والا چې بټن اوه جامې اوم وینځي شړتیم کی او وچیم کی اسری نشم کوله لاس می خوږیږي ماله داسې اسری والا چې جامو ته مخامخ وینځن او په خپل اسری شي او د ماشین نه اسری کړی راوځي او ماله جی دوړه نشم هغه ګلې یقین کوه په خوا به میچنې خلک خلو تاولې په خدای مې د قسم ماته یاد دي په کورونو کې میچنې وي خلکو به میچنې تاولې مسالې به په هغې وړه کول دا په دې میچنو به وړو کول ناجي میچن کې به تاوله بیخ به وته لاس زمونږ نیا د مازو غړی وه 2 نیاګانې زمونږ د مازو غړی وې اصل مونږ د پړانګ ویو او 2 نیاګانې د مازو غړی وې یقین که هلته کې دا مشینان او جلنده نه مشین خو نو جلنده نه وه مونږ چې به لاړو پېشمني به هر کور کې غرار ختېده دا سري دا زنانه جوار او غنم نه اوړو باسي هره شپه به ټوله شپه په نیمه شپه به ښځې پاسېدې او میچن به یې تاوله دا اوړه جوړوي دا اوړه برابروي او بیا اوړه غږه او مړه څه کوه څه اوس نن سبا ماله مشین والا لاس مې خوږېږي چاچی مې خوږېږي لاس نه چاچی خوږېږي چې ماله اوړه واغږي اوس وایي داسې مشین راله واله چې هغې کې زوړه واچوم چې په خپله وام غږلی شي او پیړه مو کي او بیا د هغې نه پس په ښه ډوډۍ هم تېره وغورځېږي ما وې ښه په قلار کټ ته وخېجه ډبل بیټ ته ډډه وه که خیر داسې مشین را روان دی چې بیا به نوړی د له دې کوکې له درځي او شخوند به پې وی خورې به په دې کې ملا ښځې وایي موږ په جي موږ غر کې شو موږ پلان کې شو موږ در سره نور څوک ښځو د خدای شکر ادا زنانو د خدای شکر ادا کې سوباړي نه خلاصې شوې جامو ډبولو نه خلاصې شوې د خشاک پرې کولو نه خلاصې شوې د اوړو هغه ګلو نه خلاصې شوې کورونه ښه مزېدار په آخرې د جارو د والو نه خلاصې شوې هغه ټولو جاروګان و کله به یې ماښام جارو ښه نه ده او په پلانکې ورځ ښه ده په پلانکې ورځ ښه ده دا پکې د ښځو خپل کتاب و ماښام به نه وی بیا فقر راځي د خدای نیکبختې ماښام وښه چې خلک ودي او دا غوبل به په خدای مې د قسم دا ټول ناست دي د دې ماشو د لاسه به په هر کور کې مازدیګر سپیا کې بلې دی لوګې کېدې سپیا کې به اور واچو به لوګي ټوله شپه به په دې کورونو کې لوګي به ولې ماشي دي د سپیا کو د لوګي سره به ماشي تختېدل اوس یې سپېمې پټې نیولي که جومات ته راځي نو اومې سپېمو ته لکه د غوی کورې اچولي چې را باندې چېرته دوړه ونه لګي او دا ناجوړه نشم او بیمار نشم های های خدایا دا مې پکې میانس کې یو خبره وکړه چې ښځو له پکار دی چې د الله پاک شکر ادا کړي شکر څلولم پکار دی چې د خدای شکر ادا کړي په دې کې چې کور ته ورننوځي نو ښځې راته سترګې را برندې کړې وي او تندې یې را ګونجې کړې وي او چې ته ورته یې پیالې چای پخه کوي ځان له ورشه دغه ځای پخه کړه که ته ورته ډوډۍ راوړه ځان له راواله ډکېږه مونږ خو لاسونه خوږېږي وړه مه غږلې دي های های ارمان دی نو هغه بوډۍ دله د قبر نه یو را پاسومه چې سوباړې دله دې کمر ته ونیسي که نه او دا مازدیګر دی خوډه به چې بیخ دي وځه راشه زما حالت نه وګوره په مونږ څه حالت تېر شوی دی زما رونو خلاصه د خبرې سره چې الله ډېر سهولتونه مونږ له راکړه